ډېری شمېر ملګري او دوستان دا پوښتنه کوي چې څنګه د موبایل د لارې پیسې وګورو. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړې ده او داسې یو سکلز یا هنر مې درته راوړی دی. که چېرته تاسې یو موبایل ولرئ نو دغه موبایل کولی شي ستاسې مکمل ژوند په مالي لحاظ بدل کړي. نه لپټاپ ته ضرورت شته دی، نه پیسو ته ضرورت شته، نه مایک ته ضرورت شته دی، صرف او صرف یو موبایل ته ضرورت دی. دا چې کوم سکلز دي دې ته ویډیو ایډیټینګ وایي او نن سبا هر سړی کولی شي، که عادي، که عامي، که تعلیم یې کړی، که یې نه یې کړی، که ډاکټري، که انجینري. ځکه نن سبا ای آی دا او د ای آی په مرسته دغه سکل بې انتها ډېر اسان شوي دي او ډیمانډز یې هم ډېر زیات دي. نو که دغه ویډیو تاسې تر اخره وکتله، زه درته ضمانت در کوم چې تاسې به د ویډیو ایډیټینګ په برخه کې پرو لیول کار کولی شئ. دا چې ولې دا سکلز ډېر مهم دي، تاسې ته بهتره معلومه ده چې سوشل میډیا بې انتها او پریمانه پیسې ورکوي او کنټینټ کریټر هم ورځ په ورځ زیاتېږي. نو هغه کنټینټ کریټر چې کار کوي هغه دې ته وخت نه لري چې راشي او ویډیو ایډیټ کړي. هغه د ما او تا غوندې خلک ګوري، خپل کار ورته ورکوي او په مقابل کې ورله پیسې ورکوي. نه تنها د سوشل میډیا د لارې تاسې کولی شئ د فریلانس ډاټ کام د لارې یا د فایور د لارې یا نور داسې پلیټفارمونه دي د هغه د لارې تاسې خلکو ته کار کوئ، په مقابل کې پیسې درکوي. د دې نه غیر تاسې کولی شئ خپل د یوټیوب چینل هم خلاص کړئ او ځان لپاره د مارکیټ پیدا کول یا د دغه سکل خرڅول هم ډېر ساده دي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو په اوله برخه کې د کیپکټ په بیسیک فیچر غږېدلی یو چې دغه بیسیک فیچر څه کار کوي او څنګه ترې استفاده وکړو. په دویمه برخه کې په اډوانس لیول باندې غږېدلی کوم چې کی فریم دی او ماسکینګ دی. که تاسې چېرته دغه دوه شیان زده کړل، کوم چې کی فریم او ماسکینګ دی، نو تاسې د ویډیو ایډیټینګ په برخه کې په پرو لیول کار کولی شئ. د ویډیو په دریمه برخه کې به درته په یو پریکټیکل شارټ یا په یو ریلز کار وکړم چې څنګه کولی شو د دغه فیچرز نه استفاده وکړو او په آخر کې به درته دا هم وښیم چې څنګه ځان ته یو ښه مارکیټ پیدا کړو د دغه سکلز نه استفاده وکړو. نو زه فکر کوم دغومره تشویق به بس وي او که تاسې اوس هم نه غواړئ چې دغه زده کړئ، نو یا خو موږ ډېر غټ ملکان یو او یا په سوال کولو نه شرمېږو چې دا ورور، کاکا، پلار یا تره یا د کور او مور نه د جیب خرچه غواړو خپل ځان ورسره. دغه یو څو سکل تاسې زده کړل، نه تنها خپل ژوند بلکې د خپل فامیل ژوند هم بدلولی شي. ویډیو تر پایه وګورئ. که یو ځل مو پې سر خلاص نه شو، دوه ځلې وګورئ. که دوه ځل مو پې سر خلاص نه شو، درې ځلې وګورئ. زه درته ضمانت در کوم چې دغه ویډیو ستاسې ژوند بدلولی شي. دا چې څنګه کار کوي، راځئ د سکرین د لارې درته وښیم. ښه، په لومړي سر کې به راشو، کیپکټ به خلاص کړو. کیپکټ چې مو خلاص کړ نو تاسې لیدلی شئ دلته په سکرین باندې نیو ویډیو اینډ ایډیټ فوټو. په نیو ویډیو کې ویډیو ایډیټ کېږي، په ایډیټ فوټو کې فوټو ایډیټ کېږي. دا خو سمپل خبره ده. دا چې زموږ سروکار د ویډیو سره دی نو موږ به ډېر کار په ویډیو کې کوو. په اول سر کې به دلته راشو، آل ټولز ته به راشو. صحیح ده. پاس چې وګورئ تاسې اټو انهانس. په اټو انهانس کې مطلب ویډیو وي او که فوټو وي، مطلب کوالټي پرې مخکې ځي. خو دغه شان دا خپله په مطلب کیپکټ کې دننه چې ویډیو ایډیټ کې دا بیا هم هملته راځي. ریموو بیک ګراونډ هم هملته شته دی، پروډکټ فوټو. یو شی چې هملته نشته دی هغه اټو کټ دی. ښه، اټو کټ په څه معنا؟ اټو کټ یعنې ریډي میډ فارمیټس. تاسې به د ټیک ټاک د کیپکټ لوګو په بعضې ویډیوګانو کتلي چې هغه هم د همدې ځای نه راځي. راځئ تاسو ته به عملي وښیم، دننه به نه وځو چې دا څنګه کېږي اټو کټ کې. مطلب یو څو کلیپونه دې اخیستي، دلته ورکړه ډایرکټ انیمیشن او ټرانزیشن او ساوندز او هر څه درته پکې ورکوي. راځئ چې زه تاسو ته لږ عملي وښایم. صحیح ده. زه په دې ځای کې یو څو ویډیوګانې ورکړم. مثال خبره دغه به لږ انتظار وباسئ ورته. دا له دې ځای نه ایډیټ غواړئ، مثال خبره پرو ایډیټینګ ته تللی شئ. صحیح ده. او دې کې هر څه ورکړي دي. ګوره میوزیک او دا ګوره ټرانزیشن او کټایي او که غواړئ مثال خبره دا ویډیو لږ اوږده کې کېدلی شي دا اوږده هم شي. ګورئ ګوره څومره کی فریم یې ورکړي دي. دا خپله په اټو کټ کې جوړېږي، یعنې اټومیټیکلی د دغه ځای نه بیا ایکسپورټ کېږي. دا پاس چې تاسې وګورئ دغه ایکسپورټ ووهه، ډایرکټ درته خپله ایکسپورټ کوي ډېر په اعلی لیول باندې. یعنې ضرور نه ده چې ته لاړ شې ایډیټینګ وکړې. یو څو کلیپونه دې خپل اخیستي، مطلب ښکته لاړ شه، پورته لاړ شه، مخې نه ویډیو واله شانه واخله، دغه راوړه دلته واچوه، ډایرکټ درته خپله په اټو کټ کې ویډیو جوړوي. ډېر زبردسته میوزیک هم ورکوي، ټرانزیشن هم ورکوي، کی فریم او کی ماسکینګ هم ورکوي.
دا د اټو کټ کار دی صحیح ده اټو کټ. ها اوس به راشو دغه آل ټولز ته چې راشو ګوره کویک اکشنز کې چې دی اټو کیپشن دی مطلب هغه د انګلیسي والا ته زیات راځي ځکه هغه موږ سره دغه اپشن پښتو کې نشته دی. ټیلی پروموټر مطلب ته کولی شي زه به یو لنډ مثال درکړم دلته ګوره ته چې مطلب کله کله غواړې خپله ویډیو وکړي او خبرې نشي کولی نو دلته لیکلی هم شي په لیکلې بڼه دلته ور واچوه صحیح ده ګورې دلته مثال ور واچوه په پښتو کې اچوه که په هره ژبه ورته ولیکه السلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه صحیح ده دا کیسه دې دلته ولیکله اپلای کړه. اوس چې کله ته ځان ته ویډیو کې او دلته دغه لیکل خپله راځي ګورې دا درته ښایي لیکل وایي او ستا ریکارډینګ کېږي صحیح ده. دلته مختلف افیکټس هم راتللی شي پکې ګوره. په خیر راځئ را به شو نیو ویډیو ده چې زمونږ ټول سروکار د ده سره دی. په نیو ویډیو چې د کله کلیک وکړه دلته تا ته درې اپشن راځي ویډیو ده فوټوز ده لایو فوټوز ده. که فوټوز راوړې په دې فوټوز به کلیک کې که ویډیو راوړې په ویډیو به کلیک کې صحیح ده. اوس به موږ یو فوټوز راوړو مطلب ځکه زموږ زیات شمېر ملګري دغه جوړوي شارټس یا ریلز جوړوي صحیح ده. نو په دې فوټو مطلب یو بیکګراوند به راوړو دلته بیکګراوند چې مو راوړو بیکګراوند چیرې دی صحیح ده دغه یو بیکګراوند به راوړو صحیح ده. بیکګراوند چې مو راوړو دغه دی بیکګراوند د موږ سره راغلی. اول کار خو به دا وکړئ چې په دې د کیپ کټ په دې لوګو به کلیک وکړئ دا به ترې لرې کوئ صحیح ده چې دا بیا په آخر کې را نشي. په دې لاین کې چې تاسې ګورئ ایډیټ دی آډیو ده ټیکسټ دی افیکټس دی اوورلی ده کیپشن دی فلټرز دی اډجسټ دی سټیکرز دي اسپیکټ ریشو بیکګراوند. نو تر ټولو اولنی کار به موږ اسپیکټ ریشیو کوو. که د ټیک ټاک یا د فیسبوک یا شارټس مطلب یا ریلز جوړوئ نو په دې به کلیک وکړو چې خپل سایز برابر کړو. که انسټاګرام لپاره جوړوئ په دغې به کلیک وکړو صحیح ده 1:1 کې. او که د یوټیوب نه جوړوئ ګوره دا د یوټیوب دپاره برابر شو. نو زموږ کار چې د مثال خبره د ټیک ټاک یا د ریلز لپاره دی په دغې به کلیک وکړو دا به دغه شان ته اوکې کړو. ها په اول سر کې به په دې ایډیټ باندې کلیک وکړو. دا چې په ایډیټ کې موږ سره دي څه دلته ګوره ډایرکټ دغه هایلایټ شو. دې فوټو چې کلیک وکړئ د خپله ګوره دلته سپلټ انیمیشن افیکټس او دا شان راځي. بیا چې لرې کړئ بیا هماغه صفحې ته رسېږي. اول باید په دې کلیک وکړو چې کلیک هم وکړو په اول سر کې موږ ته راځي اپشن راځي سپلټ. سپلټ په څه معنی جداوالي ته وایي. که موږ وغواړو مثال خبره تر دې ځای پورې زه غواړم چې په دې ځای باندې دا کټ کړم په دې سپلټ کلیک وکړه ګوره دا یو شو دا بل شو ګورئ تاسې کولی شئ دا ډیلیټ کړئ یا په بله اصطلاح باندې دا بیرته دغه شان ته غټولی هم شي چې څونه غټ ځای که نه. خو که کله ویډیو وي د دې ځای نه هم شي کولی خو اسانه لار دا ده ګوره ښه ته غواړې مثال د دې ځای پورې ته خپل کار وکړې ضرور نه ده چې لاړ شي او تر هغه ځای نه شی راکش کړې په دې کلیک وکړه سپلټ یې کړه او ډیلیټ یې کړه صحیح ده. بیا کلیک وکړه پرې دا سپلټ په دې معنا دی مثال خبره که ته غواړې چې مثال تر دې ځای پورې دا قطع کې یا یو بل دغه ته راوړې منځ کې ورته واچې نو دا سپلټ ویډیو کټ کولو ته وایي. په هر ځای کې چې مخې ته یې وروسته یې منځ کې صحیح ده دغه سپلټ د کټ کولو په معنا شي. که تاسې غواړئ یو ویډیو کټ کړئ په سپلټ باندې کټ کېږي. بیا د دې ځای نه بېرته غټېږي راغټېږي بېرته دغه شان ده چې ونیسئ صحیح ده. اوس که غواړئ چې مثال دلته د سره یو بل څه راوړئ صحیح ده نو داسې کېدلی شي. مثال دا ما کټ که غواړم دې منځ کې ورته بل څه واچوم ګوره ورته ها اوس ګوره دا یو کلیپ شو دا بل کلیپ شو په دې منځ کې به ودرې صحیح ده او په دې نشان به کلیک وکړي په دې پلس علامه باندې صحیح ده. زه مثال غواړم دغه بل بیکګراوند په دې منځ کې ورته واچوم ګورئ دغه د یو شو دا د بل شو ورسره دی دا بل شو. اوس کېدلی شي دا داسې کلیپ ونیسئ ګوره مخې ته وروسته ته داسې بدل کړي. که غواړې دا اول سر ته راولي دا داسې مخې ته ځي که غواړې دا مخې ته راولي دغه شان ته ځي صحیح ده. بس داسې کلک دا ګوته پرې کېږدوه ګوته چې د کېښوسته ګوره هر ځای ته چې ته غواړې دا یو بل سره بدلېږي را بدلېږي. ښه دته وایي مین ټریک. مین ټریک په څه معنی که زموږ ویډیو کې هر څه راځي دا به زموږ هغه اخرنی فاینل بیکګراوند چې زموږ کوم یو دی دا په دغه راځي. په بله اصطلاح هره ویډیو چې موږ اول سر کې دلته راوړو هغه خپله مین ټریک ته راځي صحیح ده. نو دغه شو زموږ د سپلټ فیچرز. په دویم قدم کې بیا موږ سره انیمیشن دی. انیمیشن مطلب که موږ وغواړو یو آبجیکټ راوړو یا یو آیکن راوړو یا یو څه یا یو بل دغه راشي
بله ویډیو په د ویډیو په سر راشي یا دوه کلیپ سره یو ځای شوي نو دا چې ګوره زه به تا ته یو دغه درکړم یا دا همدغه ویډیو چې په اول سر کې راځي ګوره ته په دې چې کلیک وکړې فیډ اینډ ګوره په لاره راښکاره شي دلته لاندې تا ته ګوره ټایم هم درښایي مثال خبره ګوره زما دا ویډیو چې د سر نه شروع شي ګوره ګورې دا ویډیو چې اول پلی شي ګوره دلته په لاره راښکاره شي فیډ اینډ د اول سر کې چې پاس ګورې ان دی اوټ دی کمپو دی ان مطلب بګیننګ اول سر کې چې موږ ویډیو پلی کړو دا معلوم کلیپ لپاره ګورې تا ته به دغه شان ښکاره شي په لاره به درته راتازه شي بیا په اوټ کې بیرته همدغه کلیپ چې دی ګوره ته حد د سپیډ ما ډېر کړی دی ګوره په اوټ کې بیرته ګوره فیډ اوټ زه به تا ته اوس ګوره لږ به داسې منځته کړم ګوره ته زه دا به وکې کوم ګوره ها دا ټایم تاسې ګوره دغه لاندې لاینونه نه ډېرولی شي د دغه فیډ اینډ ټایم چې دی 1.4 سیکنډ دی او دا بل چې دی 0.8 سیکنډ دی دا به زه کلیک کړم ګوره ورته اوس په ده زه کلیک دغه کومه پلی کوم ګوره ورته ګورې اوس ګوره دا بل ساده راغلی دغه شان ته نو ګوره اوس چې دا دواړه مونږ کنیکټ کوو دله زه بل دغه ورکوم ګوره دله زوم ان ورکوم او دا سپیډ یې هم ډېر وم صحیح ده یا مثال خبره دا بل انیمیشن ورکوم دا په دې خاطر چې هغه کم یو بل دغه راځي دویم کلیپ چې کم یو راځي د دې یو ترمنځ دا کم اړیکه چې راځي ګوره دا ډېر ښایسته ښکاري خو که داسې ساده پاتې شي ګوره ها دا دې ځای کې اوس ګوره ساده ده ډایرکټ بل ته واوښته ها ګوره دا شو موږ سره انیمیشن ګوره دغه دوه کلیپونه چې یو بل سره راځي څونه ښایسته ښکاري خو دلته دا وګوره یو بل سره دغه نشته دی ګوره انیمیشن نشته ډایرکټ واوړي نو یو رقم ته بد ښکاري نو کله چې تاسې په ویډیو کې ګوره دا انیمیشن زده کوئ ګوره ته دا یو خلاص شو ګوره بند شو تور شو صحیح ده بل خپله ګوره څومره ښایسته راغلی نو دغه شو زموږ سره انیمیشن په دې هیله چې په انیمیشن هم سره خلاص شوی ان اوټ اوس په دې کمبو کې چې دی په کمبو کې داسې یو شی دی چې دا په دې منځ کې راځي د دواړو ستاسې فکر په دې ټیک ټاک کې بعضې وخت کې یو عکس راشي همدغه ناڅاپه را پیدا شي او بیا داسې خوځېږي را خوځېږي زه به تا ته اوس نشان درکړم چې کله ته غواړې د یو دغه نه وځې ابجکټ نه وځي بل ته نه وځي ګوره څومره ښایسته راځي ګوره ها اول خپله فیډ ان شو ګوره دغه منځ کې راغلی بس خلاصه شوه کیسه نو په دې هیله چې په انیمیشن هم سر خلاص شوی وي اوس موږ سره راځي افیکټس راځي صحیح ده په افیکټس کې دا د ویډیو لپاره دي نو ګوره چې کله موږ ویډیو لرو ګوره دا موږ اوس یو ویډیو جوړه کړې ده خو هر رقم افیکټس راتللی شي ګوره مطلب مختلف قسمه افیکټس تاسې شی ورکولی مطلب دا چې خپل ویډیو ته هر رقم افیکټس ورکوئ دا په دې لیول کېږي بس چې څونه په دې کې ګوتې وهئ راوهئ ګوره دا چې دی دا بیخي هر څه فلټ کړي دي سپیډ هم درته کمیږي انټنسټي مطلب ګوره هغه کم خانې نه دغه چې دي هغلته لاینونه هغه ته ډېر غواړي لږ غواړي ګوره زه اوس فل غواړم خو که غواړم مکمل یې ترې ورک کړمه ګورې صحیح ده افیکټس کې نورې خبرې هم شته دی انټرو اوټرو او دا ټولې کیسې ګوره ته مثال خبره دا د انیمیشن غوندې دی خو انیمیشن صرف چې دی کم د یو کلیپ نه چې بل ته وړي هغې کې ډېر کار کوي او افیکټس چې دی مکمل ویډیو باندې راځي صحیح ده دلته ټایمینګ پکې نه راځي دا مثال خبره ته یو لوګو لرئ که نه څونه بلر کې او څونه اټموسفیر مطلب دغه رڼاګانې څونه کمیره ډېرې سپیډ وله څونه ډېرې را ډېرې ګورې ده دا مطلب چې ته څونه غواړې را غواړې دونه کمیږي او ډېرېږي هم د دې ځای نه صحیح ده دا به بېرته دا افیکټس به لرې کړو په دې به کلیک وکړو دغه چې دی دا د افیکټس کار دی د افیکټس نه چې دی خو را واوړې کراپ مطلب هماغه سایز دی فیسبوک او یا د یوټیوب کم شارټس یا ریلز چې دي دا په 9:16 کې جوړېږي بیا 16:9 کې چې دي دا د یوټیوب سایز دی ګورې دغه چې دی دا د انسټاګرام سایز دی نو هر سایز هم چې پکاري دغه په کراپ کې هم کېږي او ډیلیټ خو مطلب په هر شي چې د کلیک وکړو ګوره مثال خبره دا زه ډیلیټ کوم خو که بیرته زه بیا ګوم خپله راځي صحیح ده اوس دلته چې کلیک وکړې دلته راځي ډوپلیکیټ مطلب خپله یو د یو څه شي کاپي اخیسته د ډوپلیکیټ کار دا دی چې همدغه شان ته درله یو بل درکوي ته کولی شي بل راوړې خو په بل به درته ساده ایمیج راځي دا ډوپلیکیټ چې وي ګوره د دغه شان ته ګوره یو بل درته راغلی ګورې دوه شو دغه ګوره ډوپلیکیټ شو او دلته ریپلیس چې دی ریپلیس ته مطلب که کله د یو بیکګراوند ورکړی ستا بیکګراوند خوښ نه وي کار دې ډېر کړی ته به داسې نه کوې چې دا ډیلیټ کړي دي نه
او لاړ شي کیسه نه دا به بیرته راولي صحیح ده په دې به کلیک وکړي لاړ به شي ریپلیس ته ګوره په ریپلیس کې ورته زه مثال خبره دغه بیکګراوند ورکوم ګوره په دې بیکګراوند باندې هماغه ګوره هماغه زوړ کوم کار چې پکې شوی دی ګورې مقه پرکې سب دی ګوره کوم انیمیشن او څه چې پکې دي نو دا د ریپلیس مطلب دغه شو دا چې کله ستا کوم بیکګراوند دی ورکړی یا د کوم ویډیو ورکړي هغه دې خوښه نه راځي بله ورته راوړه نو کله به هم نه ډیلیټ کړې د دې ریپلیس نه به استفاده کوې او بل کلیپ به درته راځي نو ستا هغه سیټینګ او سیټ اپ چې د کوم یو کړی هغه به ټول پاتې کېږي ورپسې اوورلی دی اوورلی څه معنا دا چې تا ته ما وختي وویله ګوره دغه اولنی دا کوم لاین چې راځي دا په مین ټریک کې راځي د ده نه وروسته چې کوم لاندې نور شیان راځي مطلب په یو انځور باندې یا په یو ویډیو باندې د پاسه نورې ویډیوګانې راوستل ده ته اوورلی وایي تاسې به لیدلي مثال خبره یو تن خبرونه وایي یا یو ویډیو باندې خبرې کوي ناڅاپه یو سکرین راشي زه به تاسو ته یو مثال درکړم په اورلی کې مثال خبره زه غواړم دغه ګوره خبرې کوي دلته د کیپ کټ باره کې خبره راغله ما پکې دغه ګوره دغه واچوم خو دلته به زه یو انیمیشن ورکړم یا کې فریم نه کیسه خو وروسته دغه یو انیمیشن به ورکړم مثال خبره ګوره دغه به ورکړم اول به دې دا بیکګراوند لرې کړم چې لږ کیسه یې پاکه شي صحیح ده که نه دې سر ته به راشي آټو ریموټ ته دا به لرې کړي اوس په دې بیا کې وکړو ته ځې نه وځه انیمیشن ته راشه مثال او زه به ورته د سایډ لپ ورکړم ګورې ګوره دلته دغه انیمیشن به یو ځل دلته پکې بیا هم تشریح شي دلته مې په ان کې سایډ لپ ورکړو په او کې ته کولی شي مثال خبره هر یو چې ورکړې سایډ لپ ګوره ورته ښه دغه اوورلی شو مطلب د یو ویډیو د پاسه یو بل ایمیج یا یو آیکن راوستل په اوورلی باندې کېږي ښه اوس به بیا لاړ شو اورلی پسې بیا اډجسټ دی په اډجسټ کې کلر میچنګ دی که کله ستا یو ویډیو وي یو دې په یو شان ته کلر کړي بل دې په بل شان ته کلر کړي په دې کلر میچ چې کلیک وکړي ټول یو شان ته کېږي صحیح ده مطلب یو دغه درته ښیي چې مثال خبره ته څه رقم رنګ غواړې ګوره زه غواړم د هغه سپین ورته اپلای کړم ګوره ټول سپین شو ساده شو ګوره د ده نه دا انټنسټي مطلب د ده دا زور دغه چې دی که نه ګوره ټول اصل ته ګوره سپین ښکاري دا کلر ګوره ځکه دا موږ د ده سره میچ کړی دی د ده کلر سره کلیپ کلر هم د دغه باندې څه ګورې دا او دا یو شان ته ښکاري ګوره نو دغه دی زموږ اډجسټ دغه کلر میچ کوي کلر کورکشن هم دغه شان دی یو کیسه د برایټنس مطلب د دې نه برایټنس تیزېږي یا کمېږي او کنټرست دغه تاسو ته به معلوم وي چې دا په موبایلو کې هم وي دغه شیان صحیح ده که نه دا ټول د دې نه کوي په دې ایچ اس ال ګوره چې هر کلر یي مثال خبره ورو دلته اوس بلو دی دا چې مخې ته وروسته به ځي دا بلو به تیزېږي راتیزېږي نور کلرونه چې دي دا به تاسې هماغه شکل کې پاتې کېږي اوس په زیړ کلیک کوم ګوره اوس زیړ به مخې ته ګوره کمېږي راکمېږي ګورې نور کلرونه به هماغه شان ته دا د ایچ اس ال کمال دی دې کې بیا ډېرې زیاتې کیسې دي ډېر خلک پکې ریلز او دغه هم جوړوي شارټس جوړوي تاسې فکر یو څه شي له ګوته وروړي او مکمل رنګ یې بدل شي یا یو بوټي باندې داسې ګوته کېږي دغه بوټي رنګ یې کم کړی دا ګوته چې کېږي په همدې ځای کې ورته دا کمالونه کوي دا به درته زه که وخت په شارټس کې به درته وروسته درته انشاءالله نمبر په نمبر یو وګورم د ریلز په شکل او تاسو ته به وړاندې کوم درته به ښیم چې دا څه رقم کار کوي اوس مې صرف تاسو ته یو مثال درښوده خو د دې ځای نه به وځو بېټه ګوره کلرونه څونه بدل راغلي څه شو که نه نو د دې نه چې بېرته وځې بیا کیپشن دی په کیپشن کې خو مثال چې په زیات په انګلیسي او کومې ژبې چې دلته یې ګوره هغه راځي خو زموږ ژبه پکې بس بدبختانه ورته وویل چې نشته دی انګلیسي د عربي دپاره ژبه چې د خبره کړي په دې کیپشن چې خپله کلیک وکړي تاسې دلته مختلف ډیزاینونه درکړي دي او هغه کیپشن خپله راځي نو که تاسې د یو انګلیسي یو خبرې راوړئ او د یو چا اواز راوړئ مثال خبره یا یو سپیکر دغه راوړئ او کوټس راوړئ یا موټیویشنل کوم دغه چې ورکړي سپیچ چې ورکړي نو هغه خبرې تاسې کولی شئ دلته ډایرکټ په جنریټ باندې واړئ او په سکرین باندې به کیپشن راځي نو دغه شوه کیپشن شو د موږ سره فلټرز په فلټرز کې خپله ګوره دغلته فلټرز بدلېدلی شي داسې رنګونه ګوره هر رقم فلټر چې پکار داسې ویډیو ته فلټر ورکولی شئ نو چې هر رقم فلټر ستاسې خوښېږي د دې ځای نه فلټر یې بدلولی شئ د زرهاو قسمونه دي پکې دا ګوره چې هر رقم پکار یې ریټرو نایټ الټرنیټیو ګوره په فلمونو کې چې کوم یې ورکړی ګوره دغه د فلمونو فلټر دی ځای ده
او به ریټچ کې زموږ ډېر کار نشته. ویډیو کوالټي خو خپل هماغه شی راځي. او به ریموو بیک ګراوند دی. ریموو بیک ګراوند خو تاسو ته ما وښودو دغه درې اپشن ورکوي. اټو ریموول دی، کاسټم ریموول. کاسټم مطلب ته خپله په ګوته باندې انتخابولی شي. کله چې ستا بیک ګراوند شاته کیسې ډېرې زیاتې وي، مثال خبره ډېر مس وي، المارۍ وي، چوکیګانې او ورسره کتابونه یا ګډوډ وي، نو بیا اټو ریموول ډېر کار نه کوي. بیا د کاسټم ریموول نه ته استفاده شي کولی. او که ستاسې فکر یې د کرومکي هغه شي ته وایي چې د چا بیک ګراوند شاته یا شین یا ابي یا مطلب یو رنګ یو. د ده مثال به زه درکړم په بیک ګراوند کې چې ریموو بیک ګراوند کرومکي څنګه کار کوي. ګوره اوس زه په دې شین باندې ودروم او بیا دلته داسې نن دی ګوره د غاړې شنې ښکاري لګي. ګوره ها دا چې مکمل داسې بوځي، دلته چې ګوتې وي ګوره شیډو یې کمیږي را کمیږي. او دا کیسې میسې چې مخې ته بوځي ګوره غاړې تاسو ته به ښکاري پڅې شي تېرې شي. نو ګوره دا چې داسې ګوتې متې پکې وي ګوره ته دغه وو موږ سره تر ریموو بیجي پورې. بیا په ای آی ایکسپانډ کې هم زموږ ډېر کار نشته. اوپیسټي موږ سره باید چیک. اوپیسټي مطلب دا کلر دا دغه رڼا چې ده دا کمیږي او ډېرېږي. اوس ګوره دا ډېر تیز دی، نو که ستاسې خوښېږي چې داسې ښه یې کم کوي، دا د دې ځای نه په اوپیسټي کمیږي. یو بله لاره یې هم شته دی چې د هغه د لارې موږ کولی شو هم دا رڼا کمه زیاته کړو چې هغه ته وایي ماسکینګ. ماسکینګ به په ډیټیل سره موږ په بله برخه کې ماسکینګ او کی فریم به د ویډیو په دویمه برخه کې چې هغه په اډوانس لیول کې راځي، هغه په مکمل بل یو کار به کوو. اوس ګوره زه داسې ته لږ ښیم په دې ځای کې مثال خبره سرکل ما ورکړه. ګوره په سرکل کې دا چې داسې لږ داسې راکش کې ګورې ښه دا ګوره مکمل هغه پکې راغلی. کوم ځای چې ته غواړې مثال خبره دغه توروالی پکې راغلی، هسې هم تور ښکاري لاندې. ګوره څومره ښکلی یو لوک ورکوي ورته. دا چې بېرته څومره کمی ګوره هماغلته منځ صرف پاتې کېږي. بیا ده ته وایي ماسک. هغه ماسک چې موږ یې لګوو ګوره لاندې دغه پاتې کېږي بیک ګراوند، او ستا چې څومره پکار یې هغه تا ته ښایي. بیا د دې ځای نه اوړي هم. اوس ګوره لاندې نور پاتې دا چې کوم ځای کې دا سرکل دی دا به تا نه پټوي، ماسک سره چپه شي. نو په دغه باندې موږ کولی شو چې بېرته ماسک ته لاړ شه یا د دې ځای نه ختم کړه، بیک لاړ شه. صحیح ده. دا رڼا یم تیزه کړه. نو اوپیسټي موږ دغه ځای نه هم شو کولی او ډېر ښه چې راځي په دې ماسکینګ باندې راځي. ګورې ته نو د دوو لارو موږ کولی شو چې اوپیسټي یې بدله کړو. ښه دا اوس زموږ مین فیچرز چې د اوپیسټي پسې وروسته ایډیټ ان هایډ دا یو بل اپلیکیشن دی. بیا ټرانسفرم هم هماغه دغه راځي. دلته درې اپشنه ورکوي. اډوانس دا ورکوي چې ته غواړې مثال خبره داسې کوږ را کوږېږي ګوره ته داسې څنګ ته لاړ شي، مخې ته لاړ شي. ته دغه غواړې دې طرف ته هغې طرف ته روټیټ کې مطلب اوړي مکمل تغییر کوي. ګوره واوښته اوس بیا ووهه بیا ووهه بیا ووهه بېرته هماغه ځای ته را برابر شي. داسې یو طرف ته وړي بل طرف ته سرچپه او دا کیسې. په میرر کې ګوره زه به تا ته یو دغه راوړم چې تا ته دا ښه مثال ښکاره شي. ټرانسفرم ګوره میرر کې ګوره دا سیده دی، دا چې وي ګوره مکمل کار دلته سرچپه کوي. یا که ستا ویډیو وي مثال خبره په دې ویډیو به کلیک وکړو. صحیح ده. ګورې او اړوي یې راړوي یې په دې طرف کې. نو دغه چې دی دا د ټرانسفرم کار دی. دا ګوره په دې ویډیو کې یو رقم فیچرز ښایي، په عکس کې بل رقم فیچر کوي. خیر موږ به د عکسونو باندې راشو. ورسره لیرز دي. ګوره په دې لیرز کې چې کوم یو باندې کلیک کړي دا تر ټولو په سر یا چپ لاس ته چې کوم یو وي هغه تر ټولو مخکې. اوس ګوره دا به زه دې خوا واړوم. اوس چې وګورې ګوره ها ګوره دا د لوګو په سر راغلی. اوس بیا په دې لیرز کلیک وکړه ګوره دا دې خوا بوځه ګوره هماغه لوګو دغه بېرته راغله. دا چې بېرته داسې مخې ته بوځي دې ځای نه هم کېږي او دې ځای نه هم کېږي. فرنټ بیک مطلب بیک شاته ځي، فرنټ مخې ته راځي. دغه د لیر کار دی. مطلب یو ایمیج ته غواړې د بل ایمیج په سر راولي، دغې ته وایي لیرز. دا د لیر د لارې کېږي. او هغه بله کیسه خو چې دا ماسک به په د ویډیو په دویمه برخه کې تفصیلي شکل تشریح کېږي. خو که تاسې چېرته همدغه ماسکینګ او کی فریم زده کړل نو داسې ووایه چې ستاسې د ویډیو ټول مشکلات حل شو. ځکه په ویډیو کې چې هر رقم نخره کېږي هغه د کی فریم او د ماسکینګ د لارې کېږي. نو دغه اوس زموږ بیسیک فیچرز. صحیح ده. اوس د دې نه چې بېرته په یو شي د کلیک نه کړی و هماغه اولني سر ته راغلی که نه سپلیټ دی، ورسره والیوم دی. والیوم مطلب اواز یې تیزی را ډېری یا کمی مطلب هر څه چې کوي دا د دې ځای نه کېږي. صحیح ده. سپلایس په څه معنا ده؟ سپلایس هغه پاکستاني ورته شوی ملاوټ ورته وایي شوی د یو بل سره مطلب دغه کېږي دا بلنډر چې ورته وایي.
یعنې څه معنا ګوره ته ښه زه تا ته اوس ښیم دغه شان ته دا به داسې مخې ته بوځم چې تا ته ښه برابر شي ګوره ښه ګوره دا یو بل کې یعنې داسې واغږل شو د یو بل په منځ را دا چې دی دا د سپلایز کار دی کله که ستاسې فکر یوه ویډیو په بل کې نننۍ ایستلي یا یو تن خبرې کوي او په مطلب د دې خبرو په دې منځ کې شاته یو رقم ته بیکګراوند ښکاري یو خو کلیر مکمل ستا شاته بیکګراوند راځي او یو داسې په منځ کې مطلب ګډوډ شي دغه د سپلایز کار دی نو په دې هیله چې دغه فیچر باندې مو سر خلاص شوی کومه غوښتنه لرئ کوم مشکل لرئ مطلب په دې چې ګوتې ووایي کار پکې ونه کوي که نه په یو سیسټم همدا شی ستاسې نه زده کېږي نو دا خو ډېر ساده ساده شیان وو چې دغه په اول سر کې تا ته ما وښودل صحیح ده زموږ زیات کار چې راځي د ده نه وروسته راځي خو مخکې له دې چې نور کار کوو باید په دغه ساده شیانو د سر خلاص چې اوورلی څه شی دی افیکټ څه شی دی پسې راتېر شه سپلایس څه شی دی کراپ څه شی دی ډوپلیکیټ څنګه کار کوي ریپلیس څنګه کار کوي صحیح ده اوورلی څنګه کار کوي که کله کله موږ وغواړو مثال خبره په دغه اوورلی کې چې دا کوم بیکګراوند دی که نه دا موږ غواړو دغه ته دلته یې راولو از ا مین ټریک انتخاب کړو دغه مثال دا سپین ما ورکړی دا مین دی خو زه غواړم دا بلو کلر راولم صحیح ده په دې بل ته راشئ ګوره په دې لاندې به کلیک وکړئ ګورئ صحیح ده دا چې داسې بوځي دلته ګوره مین ټریک یې پې لیکلی دا به پاس لاړ شي دا چې پاس لاړه ګوره دا اوس ځینه بدل کړئ ګورئ دا مکمل د منځه ځي ته کولی شئ دا مکمل ختم کړئ دا لرې کړه هماغه پاتې شو ګورئ نو دغه زموږ د مین ټریک کار دی مثال خبره په دې باندې به کلیک کړئ داسې چې لاړ شي هلته مین ټریک راځي خو دا مین ټریک درته هله ښایي چې ته کله په اوورلی کې په څه شي کلیک کوې که په دې کلیک کوې مثال خبره ګوره هماغه مین ټریک به درته ښکاري د ریپلیس او د اډجسټ په منځ کې که په هر یو کلیک کوې خو که ته دلته پاس په مین ټریک کې کلیک کوې که نه هغه کې درته تا ته بیا صرف اوورلی ښکاري ځکه هغه الریډي مین ټریک دی نو که ته غواړې اوورلی ته جوړ کړې مطلب هلته باید یو بل کلیپ وي یو کلیپ خامخا باید هلته وي نو بیا تا ته راځي دا چې اوس بېرته بیک لاړ شو ګوره اوس زه د ده نه غواړم د ده نه اوورلی جوړ کړم دا چې مخکې په دغه کې راته مین ټریک کې راته وګوره اوس مین ټریک نشان تا ته نه ښکاري لاندې ځکه دا خپله الریډي په مین ټریک کې دی نو اوس په اوورلی چې کلیک وکړې ګوره موږ دا اوورلی ته راوسته مین ټریک کې دغه بلو دغه چې پاتې شو بیکګراوند دغه دی ښه اوس یو بل شی چې دی مطلب که غواړو موږ په دې دغه باندې په ویډیو باندې مطلب یا په مین ټریک باندې په هر څه چې سټیکرز راولو هغه چې د دغه ځای مثال ته د کلیک په دې ځای نه چې وځي داسې چې راشي ګوره هلته درته ښکاري سټیکرز صحیح ده لاندې ګوره کیپ کټ خپل سټیکرز لري ګورې ستا فکر یې بعضې ویډیوګانو کې یو تن راشي دا به زه بیسم هغه د ویډیو سر ته دا چې تا ته نورم جوته شي ګوره ته زه غواړم دا دلته راولم ګورې لږ یې وړوکی کومه او دا هغه د فن لپاره چې کله سړی یو ویډیو وي یا داسې په نښه کوي ګوره ته ښه ګورې نو دغه سټیکر و سټیکر ګوره دغلته پاس ښیي د دې هر څه نه یا چې په دې خپله کلیک وکړي دا سټیکر راځي دا د دې کی فریم د لارې بدلیږي را بدلیږي مثال خبره زه غواړم خپله دا دغه واخیسته کی فریم ښه دلته په سلهاو قسمه نور سټیکرې هم دي هر قسم سټیکر چې ستا په کار مثال هغه ته راوستلی شي ګورئ دلته لاړ شه دا ایموجیز دي دغه چې دي نیو دي دا چې دي هاټ دي مثال زه غواړم یو څه شي ته اشاره بټن راولم صحیح ده دغه غاړې ته یا دا ټول د سټیکرز د لارې راځي صحیح ده که نه دا به ختم کړو بېرته نو دغه و زموږ هغه مین فیچر چې کوم د کیپ کټ و په دې هیله چې سر مو خلاص شوی که پرې نه یې پوه شوي دا ویډیو یو ځلې بیا وګورئ فکر نه کوم که دومره مغلق څه پکې ټکس هم مطلب زه غواړم چې دلته یو ټکس راشي صحیح ده زه غواړم ټکس کې یو څه ولیکم ټکس باندې کلیک کوم صحیح ده په ټکس کې اډ ټکس هم راځي اټو کیپشن هم راځي ډرا هم راځي ته غواړې مثال خبره یو څه ډرا کې صحیح ده دا خپله ګورئ یا یو لیکل وکړې مثال خبره هیلو صحیح ده دله بیا ته مطلب انیمیشن هم ورکولی شي صحیح ده ګوره ته یا دغه شان ته ولیکل شي سپیډ یې هم ډېرېږي سلو غواړې تیز غواړې هر قسم لاندې نه مطلب راشي ګوره ها
دا په ډرا کې راځي او یا ته کولی شئ ایډ ټیکس مطلب دا بل لرې کړو ګوره دا بېرته ځینه ختم کړه ایډ ټیکس به ورکړو دلته به ولیکو مثال خبره افغانستان ځای ده دا چې تا کله دلته ولیکو ګوره دلته فونټس د دې ځای نه دا کوم لیکل چې دي د دې لیکلو سټایل بدلېږي صحیح ده هر رقم لیکل چې ستا خوښ راځي هغه ته دې ځای نه بدلولی شي دا په فونټ کې راځي سټایل چې مطلب دی څه رقم لیکل غواړي لاندې ترې بیکګراونډ راولي رنګ یې ورته بدلې دا ګوره دې ځای نه مکمل رنګ بدلېږي د دې صحیح ده رنګ یې بدل کړه او په دې افیکټس کې چې دی ګوره افیکټس مکمل هغه کوم دغه چې دی هغه بدلېږي ګوره څومره ښایسته ښکاري ښه موږ دغه افیکټس انتخاب کوو ګوره انیمیشن ته راشه انیمیشن دلته مختلف انیمیشن راځي ګوره مثال خبره که ته غواړې بعضې وخت کې دغه ولیکې لیکلي دا راځي یا یو خپلې خبرې دي یو غواړې دغه په ځای لیکل راشي ګوره مختلف قسمه دغه راځي ګوره لیکلو په شکل راځي داسې راځي ګوره ته صحیح ده هماغه زړه کیسه ده ګوره ته بیا انیمیشن دی ګوره دا ان دی اول سر کې چې راځي او بیا ګوره دا چې او دی مطلب چې سره هم بیرته پاک شي ګوره هماغه چې څومره چې سایز دا ته کولی شي مطلب ته څومره غواړې چې په دې ویډیو کې پاتې شي 10 سکنډې غواړې 15 سکنډې غواړې دا به دغه شانته کش شي دې سر نه چې ونیسي ګوره افغانستان ولیکل ته کولی شي دلته ګوره نور افیکټس هم ورکړې هغه افیکټس دي مختلف قسمه افیکټس ته شي ورکولی ګوره هیډس مطلب چې داسې ټوپونه وایي نیو راځي میټل راځي مثبت علامه چې مو سره ده دلته کې فریم وایي ګوره په دې کې فریم به کلیک وکړي دا یو کې فریم دی ورک صحیح ده اوس زه غواړم دا سایز باید دغه شي هغه شانته راښکاره کړي لکه وختي چې مې انیمیشن ورکړم صحیح ده مثال خبره بل کې فریم ورکوم مزې خو بل کې فریم چې دی ګوره په دې کې دا سایز هماغه شانته پاتې شي اوس بېرته د اولني کې فریم ته ځم دا هغه شانته یې وړوکی کوم د مکمل صفر ته مې ورسوم دا ګوره د کې فریم په واسطه باندې ګوره څومره مثال زه دغه باره کې چټ جي پي ټي باره کې خبرې کوم ناڅاپه ګوره چټ جي پي ټي باره کې خبرې کوم دغه شانته ښایسته راښکاره کړي ګوره اوس دلته بې لږ ساعت چې ودرې دی منځ کې به ګوره دلته به بل کې فریم ورکړي دلته صحیح ده اوس چې بېرته یې بوځې دې اخر سر ته به دا راورسېده لاینه او دلته به بیا ودرې اوس مثال خبره غواړم زه بېرته دغه شي کم شي دلته به بل کې فریم ورکړي ورته دغه شانته به یې ورکړي یا مثال خبره ګوره دا خو اولنی دغه چې شي ګوره دلته ته ګورې هر شی ولاړ دی بېرته لاړو ما خبرې ختمې کړې بېرته لاړو صحیح ده یا زه غواړم د مثال په ډول دغلته راښکاره شي لږ به دغه نور هم غټ کړم ورته صحیح ده دا کې فریم به دې بېرته لرې کړم چې ورک نه شي صحیح ده دا هماغه شانته ولاړ دی اوس غواړم دا موقعیت یې تغییر کړم د دې ځای نه راولم مثال خبره دې چپ طرف ته یې بوځم ګوره دلته خو مې یو بل کې فریم ورکړی دی ګوره اولني دوه کې فریم یې خو په دې شوي ګوره اولنی دا شو چې وړوکی و غټ شو اوس هلته چې راورسېده دې منځ کې باید مثال خبره که ته غواړې چې دلته ولاړې نو دغه مسافه باید ورکړي یو بل کې فریم باید په منځ کې ورکړي ده مسافې په دغه باندې مطلب دغه فاصله شوه د دې فاصلې نه تر دې فاصلې پورې په همدغه ځای ولاړ دی دغه بل کې فریم شو
بل کی فریم چې ته غواړې مثال خبره اوس یو 2-3 سکند دلته ودرېده ته غواړې بل طرف ته بوځي بیا به بل کی فریم ورکړي صحیح ده. اوس دا کی فریم زه لرې کوم یا مثال خبره د دې ځای نه زه دا حجم بدلوم ګوره ها دا دغې بدلوم موقعیت اوس غواړم ګوره ها دې ځای باندې چې دا ودرې داسې چې بوځي دې ځای ته ګوره هلته خپل هم کی فریم اخلي ضرور نه دی چې هلته مطلب بلته علامه باید وټکېد خپل هم یو کی فریم اخلي ګوره ته ها اوس به دا لرې کوم ګوره ته راورسېده ګوره ګوره د یو کی فریم نتیجه پورې غټ شو د بل کی فریم باندې چې د تراغ ځای باندې ولاړ دی کله چې دا کی فریم خلاصيږي د بل کی فریم ګوره خلاص دا خپل موقعیت تغییر ورک اوس دغه ډېر مهم دی ګوره که زه دا لرې کړم دا منځ کې دا ورنه کوم ډایرکټ بل ورکړم ګوره ته بیا ډایرکټ چې دا ګوره دا آیکن راشي غټ شي ډایرکټ پرې بل طرف مطلب موږ ته وخت نه راکړي ډایرکټ منډه وایي نو ځکه دغه کی فریم بیرته ډېر مهم دی په دا دی ګوره دغه کی فریم زه لرې کوم ګوره ته ښه اوس ګوره ډایرکټ غټ شو بس په منډه دی نو که ته غواړې چې لږ ودرېږي منځ کې بل کی فریم ورکړې که نه غواړې چې را غټ شي او بس په منډه یې ښکته لاړ شي پورته لاړ شي اوس مثال خبره زه غواړم بل کی فریم ورکړم دا راولم دلته لاندې راولم ګوره ته ده به کلیک وکړې صحیح ده داسې به یې راښکته کړې او په عین وخت کې ته کولی شې ګوره ښه سایز یې هم غټ کړي ګوره ته وړوکی کړي غټ کړي هر څه چې کېږي ګوره غټ شو ګوره ماښام ته روان دی لاندې راغلی بېرته راغلی شو وړوکی شي بس ختم اوس که غواړې بل کی فریم ورکړي مثال خبره دې غټ کړه سایز یې غټ کړه دلته را صحیح ده ګوره اوس که ته غواړې چې په دې منځ کې ودرېږي بیا به دا بېرته ختمې دا ټولې کې کوي اوس مثال زه ګوره ښه شاته ځم ټول دا کې پرې مې ټولې ختموم چې اول سر ته ورسېږي 2 دانې صرف پاتې شي اوس ګوره ښه په هر ځای کې زه غواړم چې ودرېږم ګوره دې ځای کې ولاړ دی تر دې ځای پورې ګوره دا کی فریم سر کېږي تر دې مسافه پورې ولاړ دی زه غواړم په دې مسافه کې چې دی بېرته د دې د ودرېدو نه لږ وروسته غواړم زه دې ځای ته لاړ شي صحیح ده دا خپله کی فریم واخیسته اوس غواړم دلته ودرېږي یو څو منټه یو څو سکنډه سوري اوس دې ځای کې زه بل کی فریم ورکوم ګوره تر دې ځای پورې ولاړ دی دې ځای نه وروسته بېرته غواړم لاندې راشي داسې ګوره ښه هم وړوکی شو ګوره دا سر نه ته وګوره ښه غټ شو صبر شي زه درې کومه درې چې پاته غټ شو ګوره ولاړ دی دلته لاړه بیا ولاړ دی ګوره لاندې راغلی اوس چې دا کی فریم ته څومره نږدې ورکړې هغومره تیز راځي خو که څومره لرې ورکړې ګوره ته دا داسې غټ کړه کلیک وکړه ګوره دا کی فریم نه دی دا چې څومره نږدې ورکړې هغومره تیز راځي خو که لرې ورکړې ګوره دا زه لرې کوم ګوره که څومره دا کی فریم د یو بل سره مسافه لرې کېږي هماغومره ټایم ډېرېږي ځکه دغه ټایم دی تر دې سکنډ نه دې سکنډه پورې باید په دې ځای کې حرکت وکړي نو چې څومره ټایم ډېر ورکړې هماغومره سلو کېږي چې څومره ټایم زر ورکړې کم ورکړې هماغومره تیز ځي اوس زه ګوره دلته راولم او داسې دغې وړوکی کوم ګوره ته ښه ګوره هلته ولاړ دی ګوره خلاص راغلی ګوره خو که زه اوس دا کی فریم ګوره دلته نږدې ورکړم د یو بل سره څنګ ته ګوره ته ښه ګوره چې څومره منډه وایي ګوره ته ګورې لکه دلته مې په دې کی فریم باندې دا مې دلته بل ورکړو تر دې ځای پورې دا بل کی فریم پورې بېرته پاس ځي نو چې په کوم ځای د کی فریم ورکړه او موقعیت دې په کوم ځای ودرو هماغه خپل ځای ته ځان رسوي ښه دغه شوه د موږ سره د کی فریم مسله زه به تا ته مثال بل درکړم په دې ځای کې ستا فکر په دې دغه باندې سکرین باندې خلک سکرین ریکارډ باندې خبرې کوي د لپټاپ په سکرین ریکارډ باندې صحیح ده ناڅاپه عکس وړوکی شي یو ځای نه بل ځای ته ځي بل ځای نه بل ځای ته دا په هغه ځای کې مثال خبره ډېرې کارېږي یا ته خپله ویډیو دې کړي او سکرین ریکارډ هم ورسره په سکرین ریکارډ غږېږي چې مثال خبره دا دی دا هغه دی دا ښکته دی دا پورته دی نو هغه سکرین ریکارډ خپله ویډیو چې ده هغه دغه شانته په دې کی فریم باندې وړه کېږي غټه کېږي یو خوا او بل خوا ځي صحیح ده دویم اپشن یې بیا په ماسکینګ کې دی ماسکینګ بیا مطلب ستا دا ویډیو دغه کوي یا یې وړه کوي یا یې چارکونجه کوي یا داسې سکل ګرد دغه ورکوي که فکر دي هغه چې وړوکی شي هغه بیا په ماسکینګ کېږي ماسکینګ او کی فریم دواړه ډېر یو بل ته نږدې دي او دغه دوه شیان چې دې زده کړل نو داسې ووایه چې ستا مکمل د ویډیو ایډیټینګ زده شو ستاسې که بل فکر راوړو ما په دې دغه کې چې عکسونه غټېږي وړه کېږي مخې ته ځي وروسته ځي دا ټول په دې کی فریم باندې کېږي زه به تا ته مثال یو بل دغه درکړم ګوره ته زه به خپله یو ویډیو راوړم دلته
دغه موږ راغلو نوې پروجیکټ ته اوس په دغه سایز کې ده صحیح ده. دلته به تاسو ته ډېر ښایسته مثال درکړم. دلته زه غواړم کی فریم ورکړم لږ چې دې راشي مطلب تر دې ځای پورې باید زما دا ویډیو لږ راغټه شي. نو دا سکرین باندې به دغه شان ته کلیک وکړې او په دې دوه ګوتې به دغه شان ته رامخې ته کړې لږ یې راښکته کړه چې بد نه ښکاري. ګوره دې خلاصه به اوس ګوره سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل مو پسه ګورې دا د کی سر فریم خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل مو پسه خلاص نشه سموتلی راغلی. ګوره ته دې ځای کې کولی شي دا ګوره مثال زما چې دغه سموت دا خوښېږي کیوبیک سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل ګوره څومره سموت راغلی صحیح ده. دا ګراپونه هم شی ورکولی مطلب دی کې چې ګوتې سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل ګوره دا که ورکړې ګوره مخې ته ځي وروسته ځي. سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل ګوره دا زیګزاګ غوندې دوه ځلې وګورئ که دوه ځل بال سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل ټک 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 نو چې ګوره سر خلاص کوم یو نشه چې دوه ګوره ځلې وګورئ که دوه ځل ګوره دغه اوس ګوره دا بانس که ستاسې فکري بعضې ټیک ټاک کې به تاسې لیدلي دغه میوزیک سره مطلب هغه کوم بیټ چې دی بعضې خلک هغه دغه ویډیو داسې خوځوي سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ که دوه ځل نو دغه موږ سره کی فریم په دې حاله چې کی فریم مو زده شوی وي بیا به پرې وروسته نور تفصیلي چې موږ کله ویډیو جوړوله هغه کې به درته نور هم وښیم. دغه فی الحال دغه نو درته وښیم مثال خبره دا په آیکنو کې کارېږي. دا په سایز کې مطلب آیکن مخې ته راشي وړوکی شي غټ شي بېرته ورک شي یو ویډیو غټه شي وړه شي که نه سایز یا ښکته شي پورته شي مطلب کوم ځای چې ستا موقعیت خوښېږي مطلب ګرځي راګرځي. دا د کی فریم کار دی. اوس به راشو ماسکینګ ته صحیح ده. د ماسکینګ لپاره زه باید یو بله ویډیو هم راوړم. ماسکینګ داسې یو شی دی په لنډه ساده اصطلاح کې درته ووایم موږ چې دا ماسک اچوو ماسک دا خپله ماسک دی. ګوره خوله مو پټه شي او نور بدن مو ښکاري خو که چېرته موږ صرف خوله ښکاره کړو او نور بدن پټ کړو دا هم د ماسکینګ په معنا باندې کېږي. دا چې اوس کار څه رقم کوي او موږ ترې استفاده څه رقم کوو دا به زه تاته اوس په دې ویډیو کې وښایم صحیح ده. ګوره په منټره کې مې دغه ویډیو راوستله صحیح ده. په دغه ویډیو کې خبرې شوي دي څه دي یا پکې تشریح ده مثال خبره صحیح ده که نه. نو زه دا ویډیو ګوره دوه ویډیوګانې مې راوستې دي. دا اورلی ته راولم دا خپله چې دا د په سر راشي. ګوره اورلی همیشه د مین ټریک په سر راځي اورلی خپله مطلب هم همدا ده. لی مطلب اورلی مطلب د یو شی د بل شي د پاسه کېښودلو ته وایي. اوس د ماس په ذریعه باندې موږ غواړو دا دغه کړو وړوکی کړو چې لاندې هغه مین ټریک زموږ ښکاره شي او دلته زموږ خبرې هم ښکاري. په ساده اصطلاح ته چې ما وختي مثال درکړه یو څوک خبرې کوي یو څه شی تشریح کوي ناڅاپه یې عکس انځور وړوکی شي او شاته بیکګراوند سکرین ښکاري په هغه تشریح ورکوي. دغه شانته یو مثال دی دا د ماسکینګ په ذریعه باندې کېږي. اوس فرضاً دغه تشریح ورکوو په دو مثال لاندې اواز چې دی د دا اواز پوره دی تیز دی موږ غواړو لاندې خبرې باید راشي. د دې اواز چې دی دا باید زه مکمل بند کړم دې ځای نه ځکه زموږ لاندې اواز پکار دی پاس هم نه دی پکار. نو یا که د لاندې پکار یې هر یو چې مثال خو داسې زه تاسو ته یو مثال درکوم. اوس به راشو ماسکینګ ته دلته به په دې باندې هایلایټ به کړي او دا به دغه شانته بوځي چېرته د ماسکینګ هغه اخر ته به ځان راورسوي. صحیح شو دا چې دی ماسکینګ دی. ګوره د دې شکل نه معلومېږي. په ماسکینګ کې موږ سره بیا درې برخې دي. درې نه چې ډېرې دي خو لکه زموږ زیات کار د درې برخو سره دی هاریزنټل میرر سرکل او حتی رکټنګل. دا نور بیا د شوشا لپاره یا په زړه کې یو شی راولې مطلب یا په سټارز کې یو شی راولې دا هغه ټیکټاکران او بعضې نجونې چې ویډیوګانې جوړوي په دغه کې جوړېږي. خو زموږ زیات سروکار چې دی اوس که موږ غواړو په بیکګراوند کې یو څه باندې تشریح ورکوو د سکرین ریکارډ باندې نو هغه بیا موږ د سرکل نه استفاده کوو. ګوره ښه په دې ماسکینګ کې بې انتها ډېرې خبرې دي. په دې کې هر رقم نخرې کېږي. په دې کې حتی سایز هم جوړېږي. په دې کې مطلب هایلایټ هم کېږي. که ستاسې فکري بعضې خلک هغه خط راشي او هغه خط هایلایټ شي هغه په دې ماسکینګ باندې کېږي. خو زموږ چې مین شي پکارېږي هغه صرف دغه د ویډیوګانو دپاره دی مطلب خپله ویډیو پرې وړه کړه غټه کړه مخې ته کړه نو دا ګوره د دې ځای نه غټېږي دغه شانته صحیح ده. ګوره دغه ما دغه ورکړه ماسکینګ سرکل مې ورکړه که دا میرر ورکړي میرر خپله د شیشې په معنا ګوره د شیشې غوندې دغه ښیي ته غواړې چې څونه وښیې دا که داسې کاش کې ګوره داسې بلنډ کېږي د دغه سره سکرین سره صحیح ده. او هاریزنټل چې دی هاریزنټل صرف ګوره دا به دغه شانته بدلېږي هم. دا هاریزنټل که ستا فکر په دې ټیک ټاک کې چې خلک دوه دغه کوي که نه پارټه کوي که نه هغه هم په همدې هاریزنټل باندې کېږي. یو تنې دوه کرکټره ښیي هغه په همده باندې کېږي. درې کرکټره ښیي په ویډیو کې هغه هم په همده کېږي. هغه به درته زه بیا په قلاره نور مثالونه هم درکوم چې دا سره هم کار کوي. ښه زه به تاسې ته یو
ډېر ښکلی مثال د دغه باره کې درکړم د ماسکینګ چې دا ماسکینګ څه شی دی او زموږ په کوم ځای کې پکارېږي. کیسې خو پکې نور هم ډېرې زیاتې کېږي، مطلب کوم ځای پې ته کټ کوې، کارټون پې جوړې، یا مطلب بعضې وخت کې یو شی داسې مکمل د چا یو سر په منځ دوه شي، یو څه شی ترې راوځي، یا ترې مازغه راوځي، یا ترې کوم آیکن راوځي که نه، دغه ټول په ماسکینګ کېږي. اوس مثال خبره، زه په دغه یو څه باندې خبرې کوم او خبرې چې مې ختمې شي، مثال درته ووایم چې راځئ چې زه اوس دا درته د سکرین د لارې وښیم. ځای ده سکرین د لارې چې درته ښیم مثال خبره، دا ویډیو زه دې ځای کې ورکه کوم. دلته ګوره دوه ځای شو، یوه دا شو، یوه دا شو. ځای ده که نه؟ راشم دلته ماسک ماسکینګ ته راشم. ځای ده ګوره اوس ډایرکټ تاسې ما سکرین ته راوستی. مثال وایم دلته زه دا ورکوم، دا لږ اړوم دغه شان ته. ځای ده زما دا خبره پکې صرف راشي، نور یو ځای ته ورسوم. اوس به په دې دغلته وګورئ مثال خبره، ګوره دلته مونږ اوس کی فریم هم شو ورکولی، یا ګوره چې څنګه سموت دغه ته اړی کېنو مثال خبره، کی فریم ورته ورکوو، دې ځای کې ودروو مثال خبره. زه غواړم دا مثال راشي د دې کمپیوټر د کوز سر ته راشي، دې ته داسې ودرئ، دا به دلته مثال موږ کولی شو لږ نور هم به وکړو. صحیح ده. یو بل کار هم شو کولی چې مثال خبره دا مخې دې خوا واړوو چې بد نه ښکاري، ځکه که تاسې وګورئ ټرانسفرم ته به راشو، میرر به وو، او بیا ګوره اوس چې کیسه یې داسې کږه ښکاري، نو زه به شی وکړم دلته بېرته به ماسکینګ ته راشم، او دا به دغه شان ته کوم چې زما دا قواره په دې ځای کې راشي. صحیح ده. دا به بېرته کلیک کوم، ګوره ورته ها مثال که دلته اوس څه شي که نه، ګوره بیا د کی فریم نه استفاده کېږي. دلته به یو کی فریم ورکړې، ته په یو څه خبرې کوې، خبرې دې راورسېږي مثال دغه درېیم څلورم لاین ته، دلته یو کی فریم ورکړه، لږ یې داسې بوځه، بل کی فریم ورکړه، دا بوځه دې ځای ته. صحیح ده که نه؟ ګورئ بیا یې هم نه زده کوئ، نو راځئ یو اخر کې درته ووایم چې راځئ لاړ شو مجبور مکلف یې چې چېرته سوال شروع سکرین ته چې ځې ګورئ راځئ زه به مشر شم، زه به درته چل ښیم، تاسې به ځئ خلکو ته به جوړوئ. خبرې کوې نه هغه کار نه کوئ، نو راځئ ویډیو راسره. اوس غواړې چې مثال خبر بیرته راشي، سکرین کې دې خبرې ختمې شوې، بیرته مخې ته راشي، بلکې فریم ورکړه، لږ چې مخې ته بوځې همدا دلته مخې ته بوځه، داسې یې غټ کړه. صحیح ده. د دې نه وروسته صحیح ده ماسکینګ ته لاړ شه. په دې ماسکینګ کې دا داسې دا کړه چې مثال اسانه شي درته، بیرته کلیک کړه، دې ځای کې یو بل کټینګ وکړه، سپلیټ مې کړه. اوس دلته ماسکینګ پاتې دی، ګورئ ښه ماسکینګ پاتې دی، ځکه دغه شان ښکاري. بیرته راشه ماسکینګ ته. صحیح ده. دا ماسکینګ لرې کړه، نانې کړه، ګوره ورته اوسه ګوره سموت ټرانزیشن پای یې وګورئ، که یو ځل پرې سر خلاص نه شوه دوه دغه و د ماسکینګ لپاره ډېر یو مثال مې درته درکړه. ماسکینګ او کی فریم دواړه سره بیخي داسې یوه خور او ورور دي. ګوره ښه که ستاسې فکر یې زه به تا ته اوس دې ځای کې یو بل ډېر ښه مثال درکړم. ګوره دا سکرین چې لاندې دی دا ولاړ دی همدغه شان ته، خو ډېر لرې ښکاري. موږ غواړو چې لږ یې رانږدې کړو خلکو ته، نو کله چې په یو څه شي کلیک کوو، ګوره دلته یو بل کی فریم ورکوم، بل کی فریم کې ګوره دا سکرین دا هغه شان ته مخې ته بوځه، ګورئ دا د کی فریم چې دی دا کار دی. ولیدې ده بس دلته لږ ساعت ولاړې مثال خبره، یو څو سکنډه بیرته چې بیا پې دلته ګوره یو کی فریم ورکړه، تر دې ځای نه دې ځای پورې دا مسافه چې ده دلته ولاړ دی، دلته یو بل کی فریم ورکړه او ډایرکټ بیرته سکرین هغه منځ ته بوځه. ګوره چې څومره سکرین ښکاري، ځکه هلته موږ غواړو مثال په سکرین کې نور کار وکړو. صحیح ده. ام کی فریم شو، ام پکې ماسکینګ شو. نو دغه و موږ سره کی فریم او ماسکینګ. په دې هیله چې په ماسکینګ او کی فریم هم سر خلاص شوی وي، زه به درته یو ریل یو مثال هم یو شارټس باندې به کار وکړم په بله برخه کې، او تاسو ته به وښیم چې دا ټول شیان چې مې څه شی تشریح کړل دا څنګه کار کوي. او له دې نه وروسته به انشاءالله نمبر په نمبر په ماسکینګ به خپله یو ویډیو جوړوو، په کی فریم به خپله یو ویډیو جوړوو
چې ښه په ډیټیلز درته هر څه تشریح شي. مهمه دا ده چې تاسې خپل کار وکړئ، جاري وساتئ، چې څونه ګوتې وهئ پکې او مخې ته ځئ هغومره به تاسې زده کړه کوئ. نو په دې هیله چې په دې پارټ 2 مو هم سر خلاص شوی وي. راځئ اوس به لاړ شو پارټ 3 ته. یو ریل اگزامپل به درته درکړم چې څنګه شارټ جوړ کړو، څه رقم آیکن راوړو، ماسکینګ څه رقم وکاروو، کی فریم څه رقم وکاروو، انیمیشن او ترانزیشن او دا هر څه. ښه دا به موږ سره د ویډیو دویمه برخه په کوم کې چې موږ د ماسکینګ او کی فریم کار وکړو. نو مهرباني وکړئ خپل خواري او محنت جاري وساتئ، ځکه په یوه شپه او په یوه ورځ کې دا هېڅ هم نه زده کېږي. تاسې خپل محنت وکړئ، برکت به پکې خدای اچوي. د ویډیو په دریمه برخه کې به درته په یو پریکټیکل اگزامپل یا یو شارټ یا یو ریلز باندې کار وکړم چې څنګه دغه شیان چې موږ وویله، کوم بیسیک فیچر چې مې درته وویله او کی فریم او ماسکینګ او ورسره دغه نور کوم شیان چې دي ترانزیشن یا انیمیشن، دا ټول به درته په پریکټیکل اگزامپل کې وښیم چې څومره ساده دي. خو دونه ده چې کار غواړي، چې څومره تمرین کوئ، څومره پریکټیس کوئ، هماغومره به ستاسې کار پخېږي. نو دا چې څنګه کار کوي راځئ په ویډیو کې درته وښیم. ښه د ویډیو په دریمه برخه کې به راشو دا چې څنګه پریکټیکل کار کېږي. ما دغه یو ریلز یا یو شارټ جوړ کړی دی. نو راځئ تاسو ته به یې عملي وښیم چې څه کول پکار دي، څنګه یې جوړ کړو او دا اول نه تر اخره پورې څنګه جوړېږي. صحیح ده؟ دا به پلی کړو مثال اول چې وګورو څه وایي پکې. صحیح ده که نه؟ ګوګل د نینو بنانا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې دا وایي ګوګل د نینو بنانا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړی دی. دا چې نوم د ګوګل راغلی، دوه لارې موږ لرو. یا کېدلی چې موږ آیکن راواخلو یا یې ولیکو. نو دا چې آیکن لږ ډېر ښه راځي، نو ګوګل ته به راشو او سرچ به کړو ګوګل آیکن. صحیح ده؟ دا به راواخلي ځای نه به ځان سره سیف کړي. صحیح ده که نه؟ اوس به یو نینو بنانا ډیزاین ډاونلوډ کړو. زه به لږ زر زر وکړم چې دا ویډیو بې نهایته ډېره اوږدېږي. دا مثال ما راواخیسته، دا به ځان سره سیف کړو. صحیح ده؟ راځئ چې اوس نور څه وایي چې په ای آی کار کوي او خلک ورته فوټوشاپ کیلر وایي. مطلب فوټوشاپ کیلر. اول سر ته به راشو، اول به راشو دغلته په دې ځای به کلیک وکړو. صحیح ده؟ اوورلی به پیدا کړو. دا هغه ګورئ د افیکټ تر څنګ اوورلی شي. دا به راواخلو، فوټوز ته به لاړ شو، اول به ګوګل راوړو. صحیح ده؟ نو د دې اوس مختلفې لارې دي. صحیح ده که نه؟ دا به لږ داسې وړاندې کړو چې د خبرې سره ګوره خبره چې څنګه ویل کېږي باید همغه د خبرې مطابق راشي. ګوګل اوس د دې دوه لارې دي. کېدلی شي د کی فریم د لارې وشي. ګوره دغه کی فریم شو، یو کی فریم مې ورکړو او بل کی فریم دې ځای کې ورکوم. صحیح ده؟ په دې اول کی فریم ته یې بېرته راولم او دا دغه شان ته وړوکی کوم، صفر ته یې رسوم. صحیح ده؟ ګوګل د نینو بنانا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړ. ښه دا وایي ګوګل خو دغه شو. نینو بنانا ته به لاړ شو، ایډ اوورلی شو، نینو بنانا به راوړو. صحیح ده؟ دا اوس دوه لارې لري. یا کېدلی شي موږ په داسې یو سیستم یې جوړ کړو چې یا ته بیکګراوند مکمل ریموو کړو. دا شو بیکګراوند ته. صحیح ده؟ بیکګراوند چیرې دی؟ ریموو بیجي. کروما کی باندې هم کېږي. ګوره ته دا یې هم لاره ده، خو فکر کوم زه همداسې به ښه راشي، ځکه هلته بل هم بیکګراوند نه لري. نو کوشش کوئ دواړه دغه شان ته یو شان ته کار وکړه. اوس ګوره هلته په کی فریم کار وکړه، دلته به ورته یو انیمیشن ورکړو. صحیح ده؟ انیمیشن ورکړه ورته. څه رقم انیمیشن غواړئ؟ مثال مخې ته راشي، ګوره زوم ان وشي، زوم اوټ وشي، په کوم لیول راشي چې هر یو ستاسې خوښ راځي. په کی فریم یې هم شی ورکولی، په انیمیشن یې هم شی ورکولی. په اول سر کې مو د دغه ورکړه، په ان کې بیا په اوټ کې ورته بیا مثال دا ورکړم یا فیډ اوټ ورکړم چې دواړه یو شی. اوس دلته دا ګوګل پاتې دی. ګوره ښه تر دې ځای پورې نه دی، دا دې ځای پورې چې راغلی د ځکه کی فریم هم ورکړی دی. نو که په آخر کې مونږ انیمیشن هم صحیح ده، کوی چې د کی فریم د لارې کوو هم صحیح ده. نو راځئ دغه یو به په کی فریم وکړو، دا بل به مکمل انیمیشن وکړو چې تاسو ته اسانه شي. دلته به یو کی فریم ورکړو تر دې من نه تر دې ځای پورې دا خو ولاړ دی او تر دې ځای پورې بېرته دا بېرته ګوره وړوکی شي. صحیح ده؟ ګوګل د نینو بنانا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې په ای آی کار کوي. ښه اوس چې خبره په ای آی کار کوي دې ته راورسېده، نو د ده لپاره تاسې چې هر څه راوړئ. ما د ای آی لپاره مثال خبره دغه یو بیکګراوند غوندې اول خو به دا ته سکرین ته برابر کړو او خلک ورته فوټوشاپ کیلر وایي. دا چې فوټوشاپ شروع کېږي باید دلته کټ شي. زمونږ دومره دی په کار. په ای آی د سره د نینو بنانا ای آی هم یو شی پیدا کړي چې لږ نور مسور برابر شي. صحیح ده؟ دغه به ورته راوړو. خو د ده لپاره ګوره داسې دا لوکې ډېر مزدار نه ښکاري. دوه درې کاره مو شو کولی چې د کاپي رایټ نه ځان وساتو. دکې به لږ تغییر راوړو. تغییر د دې ځای نه راځي. صحیح ده؟ مثال دغه شین چې دی په دې کلیک وکړه، تاسو ته چې ما وختي ویله دا رنګونه بدلېږي. ګوره دغه شان ته هم کېږي، دغسې هم کېږي. مثال تاسو چېر رقم دا تاسو ته صرف یو نشان درښیم. ګوره ده
دومره ډېر ښه نه ښکاري خو دا چې موږ د دغه نه بې ځان وباسو چې کاپي رایټ کې رانه شو. اوس دلته دغه د نانو بنانه ګوره دا چې کیسه ټوله د نانو بنانه باره کې ده دا زه دغه شان ته وړوکی کوم. نو دلته اوس دوه کاره راتلی شي صحیح ده. یو د سپلایز لارې موږ دغه ګوره ډېر داسې ښه لوک نه ورکوي ډایرکټ د پاسه راځي. اول خو به داسې کار وکړو چې دا باید غټ شي صحیح شه. نو کېدلی شي دا په دې سپلایز باندې موږ ګوره دغه شان فلټر کړو یا یې دغه شان میکس کړو ګوره ته ها. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته راشي ګوره زما په دې مخ هم راځي خبرو سره. نو دلته موږ دوه کاره شو کولی ګوره دا په دې منځ سپلیټ کا یو دا شو یو دا شو. د دې نه چې دی بیرته دغه سپلایز بیرته ختم کړه نارمل ترې راوله صحیح ده راول آیده دلته سره ګوره نانو بنانه هم راغله یا سره موږ دا کار هم شو کولی چې هلته نږدې راشي ګوره ته ها. اوس د سره موږ یو بل کار هم شو کولی چې نور هم دا لوک ښایسته شي. دا هم شو کولی ګوره ته ها یو دغه دلته ورکوو بل دلته ورکوو دا شیانه باید غټ شي صحیح ده. دا باید تر هغه سایزه ورسېږي دلته یو کې فریم ورکوو او دلته بل کې فریم ورکوو چې لږ نور هم دغه شي صحیح ده که نه. دا چې موږ ګوره دلته دا آی ته باید هم یو کې فریم ورکوو چې لږ دا لوک نور هم دغه راشي ښایسته راشي ګوره ته په اول سر کې داسې کوو ښه خپل سر ته بوځو. دلته موږ دا هم شو کولی ګوره دا سکرین داسې تاوه وګوره ته اوس لوک ته یې ګوره صحیح ده چې په آی کار کوي او خلک ورته صحیح شو. د نه وروسته د فوټوشاپ کیلر خبره راځي. اوس به ورته فوټوشاپ کیلر یو ټیکسټ ورکړو. اوس ګوره دوه مایکونه ورکړل نو دا چې ویډیو لږه رنګینه شي لږ به ورته ټیکسټ ورکړو. دلته به ولیکو فوټوشاپ کیلر. دا اوس ګوره موږ سره مختلفې لارې دي. دلته نه فون بدلېږي مطلب سره رقم فونټ هم خوښېږي هر رقم چې راځي صحیح ده. دې ځای نه وړوکی کېږي دغه شان ته یا په دې ټمپلیټس ته چې لاړ شي ګوره دلته خپل ټمپلیټس دي هر یو چې ستا خوښېږي ته د ده نه هم یو شی انتخابولی مثلا زه دا غواړم مطلب ته نو داسې دپاره هسې یو دغه راوړم که نه نور چا څخه هم ستاسې خوښېږي فوټوشاپ ګوره چې د خبرې سره باید مطابق او خلک ورته فوټوشاپ کیلر وایي. او تر ټولو مهمه د کانټینټ کریټر لپاره چې هغوی ترې څومره استفاده کوي شارټس پې جوړوي ځان ته آیکنز پې جوړوي. کانټینټ کریټر د کانټینټ کریټر لپاره مطلب کېدلی شي یو آیکن راوړي یا یو پکچر راوړي. خو زه به تاسو ته یو پکچر راوړم چې په اسانه درته وښیم صحیح ده. دې نه به وځو اورلی ته به لاړ شو دا به ایډ کړو کانټینټ کریټر فوټوز چیرې دي دغه دی مثال خبره دا د کانټینټ کریټرز دي دا ما راوړو. اوس دا چې دلته اچو څنګه دا په ډېرو لارو راځي ستاسې چې هر رقم خوښېږي. خو زه به تاسو ته دا ماسکینګ وکاروم په دې ځای کې چې ماسکینګ هم زده شي چې څنګه د ماسکینګ نه استفاده وکړو. اوس دا چې راځي ګوره د زما سر پټېږي په یو رقم ته ښه نه ښکاري نو چې ښه نه ښکاري ګوره اول خو دا د کوم طرفه را پیدا شو یوه خبره دا هم په کی فریم باندې مطلب یا د دې یو طرفه راشي یا د دې بل طرفه راشي یا د پاس نه هم جوړېدلی شي یا په انیمیشن باندې هم کېدلی شي صحیح ده. ګوره فیډ ان ګوره ته اوس دلته اخرنی انیمیشن باید اوټ کې استفاده کوي شارټس پې جوړوي ګوره دا ته وړوکی که دا چې هغوی غټ که صحیح ده ټایم یې مونږ برابر کړو. اوس دلته ګوره زه دلته په ماسکینګ باندې ګوره زه دا دواړه سره بلینډ کوم دا چې څنګه بلینډ کېږي ته وګوره ښه ګوره ماسکینګ هوریزونټل مې ورکړو ګوره دا چې داسې راکش شي که نه او بیا دا لاین هم داسې ښه ښکته ته راښه راپورې راولي دا مې راوستو ګوره داسې ښکاري لکه ډېر پروفیشنل لوک ورکوي ګوره ته اوس د کانټینټ کریټر لپاره چې هغوی ترې څومره استفاده کوي شارټس پې جوړوي ځان ته ګوره څومره ښایسته ښکاري داسې کټ نه ښکاري ګورې ښه استفاده کوي شارټس پې ګوره اوس شارټس پې جوړوي همون شارټس کې هم آیکن شو راوستی هم لیکل شو راوستلی اوس زمونږ هلته به لیکل راولي شارټس صحیح ده. د دې ځای نه افیکټ بدلېږي د دې دغه لپاره مطلب څه راخلو لیکل تا خوښېږي که نه دلته انیمیشن هم شي ورکولی ورته ګوره ته څه راخلم ستا خوښ راځي. اوس مثال خبره زما خپله چې کوم یو خوښ راځي صرف ټایپ مې خوښ راځي اوس دغه شو ان انیمیشن شو په اوټ انیمیشن کې باید ورته شی ورکړو بل شی بېرته مثال خبره چې د سره وران شي دا څومره استفاده کوي شارټس پې جوړوي ځان ته آیکنز پې جوړوي شارټ پې جوړوي آیکن پې جوړوي ګوره دا لږ وړوکی که د خبرو مطابق یې پاتې شارټس پې جوړوي ځان ته آیکنز پې جوړوي ګوره شارټ پې جوړوي شارټ چې خلاص شي ګوره اوس هلته آیکن راځي. اوس بله کومه لاره چې مونږ کوو بیا ضرور نه ده چې مثال خبره آیکن لپاره بیا دا ټول لیکل وکړو په ده باندې کلیک وکړه
ډوپلیکیټ که دا ډوپلیکیټ چې تاسو ته ما مخکې ښودلی دا دغه شان ته ونیسه او لږ یې داسې بوځه دې ځای پورې دلته ورته بیا ولیکه شارټ په ځای پې آیکن ولیکه دا آیکنز به جوړوي عکسونه او دا شان لږ مخې ته بوځه دا پسې برابر شارټس به جوړوي ځان ته آیکنز به جوړوي عکسونه او دا عکسونه مثال خبره اوس دا بله کاپي واخله دا پکې ولیکه دا داسې بوځه دې ځای ته عکسونه یعنې پکچر صحیح ده که نه ځان ته آیکنز به جوړوي عکسونه او دا شان پرې ځان ته جوړوي خو تر ټولو مهمه چې یوټیوبران او ډیسکټاپران د تر ټولو مهمه چې یوټیوبران اوس دلته یوټیوبرانو خبره راغله موږ به لاړ شو په ګوګل کې به پیدا کړو مثال سرچ به کړو یوټیوبرز به دلته سرچ کړو ایمیج ته به لاړ شو دا ګورئ د ټول مشهور یوټیوبران دي مستر بیس خو به ټول پېژنئ او پسې راتېر شه سپیډ او پسې راتېر شه دغه نور او سیم او بلا متر دي صحیح ده دا به د ځان سره سیف کړو بیا هلته د ټیک ټاکرانو خبره راغلی دا به ټیک ټاکران هم پیدا کړو ټیک ټاکرز ولي ولاد له ورو بس وکیل دلی دا بلا متر که نه را به شي ټیک ټاکرز بس هر یو چې په مخه ده راغله دا یو مثال خبره دغه عکس به زه دغه کوم صحیح ده دا مې د ځان سره سیف کړو دغه چې ډاونلوډ شو اوس به راشو بیرته ټیک ټاک ته دغه ته راشو کیپ کټ ته دلته به بیا راشو اوورلی ته یوټیوبرز چیرې دي دغه یوټیوبرز شو صحیح ده دا شان پرې ځان ته جوړوي خو تر ټولو مهمه چې یوټیوبران ګوره اوس دا دلته هم راوستلی شي دلته هم شي راوستلی هغه څنګه چې مې درته وختي وښوده زما چې خپله خوښېږي باید هماغه شان ته راشي یو بل کار هم کېدلی شي په سپلایس باندې سپلایس چې تاسو ته ما وویلی بلنډینګ ګوره فلټر د لارې هم کېږي دغه شان ته هم راځي ګوره ته ټولو مهمه چې یوټیوبران اوس دا چې ناڅاپه را پیدا شي دا اوس ښه نه ښکاري دا چې ښه نه ښکاري دله مثال خبره موږ کی فریم ورکو کی فریم باندې خو مخکې ډېر کېږي دلته بل کی فریم ورکو نو بیرته ځو د اول کی فریم ته په اول کی فریم کې دا بیرته داسې مخې ته بوځو دویم کی فریم خو تیار هلته دی ګورې دغه شان ته دې ځای کې یو بل کی فریم ورکو چې تر دې ځای پورې چې صبر وکړي او دې ځای کې بیرته له منځه لاړ شي دا به تر دې ځای پورې راکش کړو اوس تا خو په دې اخرني کې ګوره تر دې ځای پورې خو لاړلی په دې اخرني کی فریم کې ته غواړې داسې یې بوځي ګوره که داسې یې بوځي هم داسې ځي ټولو مهمه چې یوټیوبران او ټیکټاک دا خو دغه شان ته لاړه اوس ګوره د ټیک ټاکرانو فوټو دغه ما راوستی دی صحیح ده که نه دا به دغه شان ته غټ کړو دا به اوس بیرته په دې ځای ودرو کی فریم به ورکړو کی فریم نه غیر په انیمیشن هم راځي ما چې درته څنګه وویل ګوره ته ښه زه مثال خبره غواړم د دې یو طرفه راشي او بیا ورته سپلایس ورکړم ګوره زه ورته دلته سپلایس ورکوم چې ډېر بد نه ښکاري ګورې څومره ښایسته شه اوس ګورې او بیا په اخر کې ورته یو انیمیشن ورکوم چې د چپ طرف ته لاړ شي داسې هم کېدلی شي چې تاسې خوښېږي دا د تاسې یو مثال مهمه چې یوټیوبران او ټیکټاکران ته استفاده کوي د تمنیل جوړول دي اوس دلته تمنیل آیکن ډېر نه راځي نو ښه خبره به دا راشي چې ټکس وکړو د ټکس لپاره ګوره موږ الرېډي دا دغه لیکلي دي د دې ځای نه یو کاپي واخله ته کولی شې دا راواخلې مکمل د دې ځای پورې راولې ګوره تمنیل جوړول دي دلته ته بس ولیکه تمنیل اوس که غواړې مثال خبره راځه چې د دې دغه بدل کړو هم مشکل نشته ګوره سټایل د دې ځای نه بدلېږي دا هم کېدلی شي دا هم کېدلی شي هر یو چې دې خوښ راځي ګورئ دا سایز یې ګوره غټېږي وړوکی کېږي ګوره څنګه چې زه ووایم تمنیل باید ډایرکټ راشي د تمنیل جوړول دي د تمنیل لپاره به په یوټیوب کې چې د هر چا تمنیل خوښ هغه به راواخلې کاپي به یې کړي تمنیل چې راواخسته په چټ جی پي ټي کې به واچوه دلته د ده نه وروسته زموږ اوس سکرین راځي سکرین ریکارډینګ مې کړی دی راځي چې سکرین ریکارډینګ زه راولم دغه دی صحیح ده دا زما سره سکرین ریکارډینګ دی دا به اول دا سایز دغه شان ته غټ کړو تمنیل چې راواخسته په چټ جی پي ټي کې به واچوه دلته د دې لپاره یو پرامپټ اوس دلته یو خبره راځي ګوره دلته زما دا دلته چې مې دا سکرین راوځي زما دا انځور ورکېږي زه غواړم چې دا انځور زما د دې سکرین د پاسه راشي صحیح ده ده سره به څنګه چل کوم ګوره یو خو هغه په مین ټریک کې دی دا په لیرس کې دی نو په لیرس کې ښکته پورته نه کېږي صحیح ده که نه ځکه اوس دا بدلوم دلته صرف ګوره زه په لیر کلیک کوم ما ته به یو لیر ښیي ځکه هغه پورتنی چې دی هغه ګوره بیخي ښکاري نه چې کله یو یې هغه نه ښیي چې کله بیا دوه یې بیا درته ښیي زه مثال اوس یو بل شی راوړم دلته د ده د پاسه یو بل سکرین راوړم صحیح ده ګوره دا د ده د پاس راغلی اوس چې ګوره موږ لیر ته لاړ شو هلته په لیرس کې راته ښیي چې دا مختلف دوه لیره دي اوس ګوره کوم یو مخې ته بوځي دا بوځي صحیح ده هر یو شي نو اوس به بېرته راشو دا به لرې کړو ځکه داسې تاسو ما د مثال لپاره راوړه نو اوس خبره راغله زه غواړم چې دا زما دا کوم دا ویډیو چې دا پاس دا د ده په سر راشي او وړوکی موخه یې چې سکرین پټ نه کړي صحیح ده د ده لپاره دې ځای کې زه یو کټ ورکوم
کټ نه غیر هم کېږي خو کټ اسانه دی. دا به ولیږو مین ټریک ته به ولیږو. صحیح ده، دا مین ټریک ته شوه. دا چې دی ګوره دا هم په مین ټریک کې دی، موږ غواړو دا اوورلی په دې اوورلی به کلیک وکړئ، دلته راغلی. صحیح ده، دا به داسې مخې ته راکش کړي دې ځای پورې. ګوره دلته چې موږ مخکې دغه ورکړی وو ماسکینګ هغه اخیستی دی خو برابر شوی نه دی. نو راځه چې لاړ شو ماسکینګ ورته وړو. دا به دغه شان ته بېګو نور هم ته غټولی شي دغه شان ته چې هر رقم دې زړه غواړي دغه شانتې کې دغسې کې داسې کې. زه غواړم دغومره راشي. صحیح ده، دا به اوکې کړو. دا چې کله اوکې شو اوس ګوره دا دا سکرین راغلی دغه شانته یې بېرته وړوکی کړه. یا دا راوړو بیخي لاس یې راوړو. دا اوس په دې غږېږي 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 نو کمال په ده خبرې کوي. صحیح ده که نه. دلته یو بله خبره هم راځي. ګوره دلته زما ګیلري ښودل کېږي. که تاسې غواړئ چې دا بلر کوي دا په دوو طریقو کېږي. یو خو په دې افیکټس کېږي. صحیح ده، لاړ به شي ویډیو افیکټس به راولي. ګوره دلته سرچ وکړه بلر. نه پوهېږم چې دا څنګه ماته بلر نه ښیي دلته خو بعضې دغه چې دي فرق کوي. صحیح ده، ساده اصطلاح دلته بلر پیدا کوي او هغه راوړئ دلته د ویډیو په سر واچوئ یا چې کوم افیکټ هم خوښېږي. خو د ده نه غیر مونږ کېدلی سټیکرز ته راشو. دغه سټیکرز نه دي ده مختلف دغې دي دلته. صحیح ده، دغه دی بلر نیل به هم ورچوئ او ورته مې پیسټ کړئ. یا بل هر یو چې دا به تاسو یو مثال په ډول وکړم. دا هغه کې چې ستاسو ګیلري چاته معلومه نه کېږي. خپل پرومپټ به هم ورچوئ. دا چې دې ځای نه شروع کېږي دا داسې کش کړه تر دې ځای پورې. ګوره دا ستاسو ګیلري باید څوک نه ګوري چې خپل کار وکړئ چې فوټو ایډیټ شي. ګورئ بېرته ختم شو. دغه وه د بلر لپاره یو کار. صحیح ده، اوس په دې خبرې کېږي دا مخکې نه ما تیار بلر کړی دی. دغه ویډیو کتل کېږي تر اخره پورې. صحیح ده، دا ترې ختم کړه، دا تر دې ځای پورې راغله. صحیح ده، دا چې ویډیو تر دې ځای پورې ښودل کېږي ګوره ته زه غواړم مثال خبره د دې ځای نه یې بېرته ګوره تاسو خو دغه انځور ښکاره شو. دا دلته کټ کومه او د ده ماسکینګ ته ځمه. دا ماسکینګ ته مکمل بېرته لرې کومه. دا چې مې ترې لرې کړه دا ویډیو بېرته غټومه دې ځای کې. ګوره ته نو دا چې ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي را به شو زه تاسو ته لږ شانه ساوند افیکټ هم وښیم. صحیح ده، اوس به راشو آډیو ته به راشو. ساوند افیکټ به پیدا کړو چې ساوند افیکټ چیرې دي. آډیو ته دا ګوره ساوند افیکټس دلته ګوره ډېر چې کارېږي سووش ووش او دغه کیسې دي ټول. نو زه به ورکړمه سووش. د آیکن لپاره سووش دی ووش دی. ګوره ها تاسې پلی کولی هم. مثال زه دا راوړم. دا تاسو یو مثال در کوم. ها دا به تر دې سر ته راورسئ. ګوګل د نیټ تر دې ځای پورې ولاړ دی. دا اوس راواخله مثال خبره ډوپلیکیټ یې کړه. صحیح ده، راوړه چې په کوم ځای کې ورکېږي مثال همالته یې بېرته بوځه یا د نانو بنانې راوړه. ویب سایټ جوړ کړی دی چې په اے آی کار کوي او خلک ورته فوټوشاپ کلر دا ډېر وایي. مهم دی دا چې رانوړي. مطلب تاسې کولی شئ په دغه کې هم پیدا کړئ په یوټیوب کې یا که مو زړه و ما ته ووایئ یو ویډیو به درته پرې جوړه کړم د ټول ساوند افیکټس چې کوم ساوند افیکټ په کوم ځای کې ښه کارېږي او نومونه یې څه شی دي. نو بیا تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ پیدا کړئ. ګوره کله چې تاسې په دې آډیو کلیک وکړئ دغه ساوند افیکټ دی دلته په سرچ یې هم پیدا کېږي. ګوره زه پیدا کوم اوس ووپ. دا کارټون غوندې چې را پیدا شي ناڅاپه. نو دغې مختلفې نورې قصې دي. اوس ویډیو ډېره زیاته غټېږي. دا مې تاسو ته د یو مثال په شکل ښه راځئ چې اوس زه تاسو ته وښیم چې موږ په دې یو څو منټه کې څونه ښکلی او ساده او اسانه یو کلیپ جوړ کړو. ګوګل د نانو بنانا په نامه یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې په اے آی کار کوي او خلک ورته فوټوشاپ کلر وایي. صرف ورته لیکه کار به درته کوي. او تر ټولو مهمه د کانټینټ کریټر لپاره چې هغوی ترې څومره استفاده کوي
شارټس به جوړای ځان ته آیکنز به جوړای عکسونه او دا شان پرې ځان ته جوړای خو تر ټولو مهمه چې یوټیوبران او ټیک ټاکران ته استفاده کوي د تمنیل جوړول دي د تمنیل لپاره به یوټیوب کې چې د هر چا تمنیل خوښ شي هغه به راواخلي کاپي به یې کړي تمنیل چې راواسته په چټ جی پی ټي کې به واچي دلته د دې لپاره یو فارم دی کوم ضرورت کمنټ کې غوښتنه وکړئ زه به تاسو شخصي کې درولېږم دغه وا زموږ د پریکټیکل کار برخه د ویډیو په اخر برخه کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه خپل سکلز ته مارکیټ یا بازار پیدا کړو مختلفې لارې دي تاسو کولی شئ د فایور د لارې یا د freelancing.com د لارې یا نور اپلیکیشنونه دي دغه د لارې کولی شئ خپل اکاونټ جوړ کړئ او بیا خلک تاسو سره تماس کوي تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ په بدل کې درته پیسې درکوي خو د هغه نه چې کومه ډیره زیاته مهمه لاره ده همدغه سوشل میډیا ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې په سوشل میډیا په هر پلیټفارم کې په یوټیوب کې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې په ټیک ټاک کې خپل شارټس یا ریلز جوړوي هلته ورکوي دا یو قسم مارکیټینګ هم دی د سوشل میډیا د لارې تاسو ته پیسې هم راتلی شي او کله چې تاسو خلک په سوشل میډیا کې ګوري چې تاسو دغه کار کوئ تاسو سره تماس کوي کار درته درکوي په مقابل کې پیسې درکوي درله که خپله ویډیوګانې نشئ جوړولی خبرې نشئ کولی د کیمرې مخې ته نشئ کېناستئ تاسې ته زه یو ډېره ښایسته بله لار درښیم تاسې کولی شئ د یو چا اواز راواخلئ لکه اسحاق سادات شو سید کریم مربزی شو پسې راتېر شه طارق پټان شو صحیح ده د دې اواز راخلئ د سره خپل دغه جوړوئ کوم ویژول یا ویډیوګانې یا کوم آیکنز او بعضې شیان چې ورسره را برابر کړئ کوم زړه وو د دغه فیسلس چینل دپاره درته یو بله ویډیو هم جوړولی شم چې څنګه د فیسلس ویډیوګانو مثال خبرې کېږي او دغه د خبرو د قراره تاسې ورته خپل ویډیو ایډیټینګ کوئ او بیا یې په سوشل میډیا کې ورکوئ هم به پې ستاسې د سوشل میډیا اکاونټونه مخې ته لاړ شي هم به تاسې ځان لپاره مارکیټینګ وکړئ نو دغه یې بهترینه لاره ده او په دې هیله چې ویډیو ته نه یاستئ بور شوي ځکه ویډیو ډېره زیاته اوږده شوله او په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي نو کومه ویډیو خوښه شوي مخکې له ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره که کومه غوښتنه لرئ کولی شئ مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې غوښتنه وکړئ موږ به کوشش وکړو تاسې ته بله ویډیو په هماغې باره کې جوړ کړو تر بیا لیدو پورې د الله په امان